په پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ باندې یو نوی تورونه لګېدلي چې لږ تر لږه یو یې د یوه جرمي کیس محکمه به یې سږ کال وشي. ته یې مسلې ښایي ولسمشر جو بایډن چې یو 80 کلن دی اغېزمن کړي. سرلیک: د بایډن زیات عمر یوه لویه مسله ده، خو د ټرمپ نه ده. خو په دې مسله کې ټرمپ 80 کلن دی. لویه شپه په نومبر کې وي چې موږ بیرته د خپل هیواد واګي ترلاسه کړو. خو څه به وشي که یو له دوی څخه مړ شي او یا د نومبر له ټاکنو مخکې ناتوانه شي؟ که له ګوندي کنونشنونو څخه مخکې داسې وشي نو ځینې ایالتونه به لومړۍ نیټې وغځوي تر څو نور کاندیدان سیالۍ ته راشي. د لومړنیو یا پرایمري ګټونکي به په رسمي توګه د ګوند په کنونشن کې د ولسمشر نوماند وي. ریپبلیکنز به خپلې دغه ډول ګوندي ټاکنې په جولای کې وکړي او ډیموکراټان په اګست کې. که چیرې مخکې وغورځي او هیڅ کاندید اکثریت ونه ګټي نو استازي په اسانه یو بل کاندید نوموي. د استازو لپاره زیاته ازادي وي چې مذاکرات وکړي، یو څوک وټاکي، کېدای شي داسې یو څوک وټاکي چې لا سیالیو ته نه وي ولاړ. زموږ په تاریخ کې داسې څه وي نو دا به په کنونشن پورې تړلې وي چې پریکړه وکړي څوک د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوند لپاره نماینده وي. که چیرې نوماند له کنونشن څخه وروسته وغورځي نو ګوندي استازي به بیا د ځای ناستې د ټاکلو لپاره راټول شي او د دې تضمین نشته چې دا به د ولسمشر مرستیال کاندیدان وي. له ټاکنو وروسته هم همداسې بهیر وي. که بایډن وګټي او خدمت ونه شي کړی نو د هغه مرستیاله کمیلا هیرس په اتومات ډول د هغه ځای ناستې نشي کېدای او انتخاب کوونکي به بیا رایه ورکوي. خو څه به کېږي که انتخابات کوونکي موافقه ونه کړي؟ په داسې وخت کې که هیڅ کاندید اکثریت ونه ګټي نو ټاکنې به د استازو جرګې ته لاړې شي او ټاکنې به داسې یو ځای ته لاړې شي چې موږ په سلګونو کلونو کې نه دي لیدلي. که چیرې د جنورۍ په 8 نیټه یعنې وروسته له هغې چې د کانګرس لخوا د ټاکنو د پایلو تصدیق وشي نوی ټاکل شوی ولسمشر مړ شي نو د نوي ټاکل شوي ولسمشر مرستیال به د ولسمشر په توګه پرانیسته کوي. دغه هر حالت کېدای شي ډیر جنجال او ګډوډي ولري چې محکمو ته هم خبره ورسیږي، په ځانګړي ډول که پر پایلو باندې اختلاف وي. او لکه څنګه چې د 2021 کال د جنورۍ په 8 نیټه د ټرمپ پلویان په کانګرس باندې ورننوتل نو یو ځل بیا دا په خونړۍ پیښه اوښتی شي. د پیټسي ویدا کاسوارا لپاره مجاهد جواد د امریکا غږ ډیوه واشنگټن ډي سي.